په پاکستان کې پر پوځیانو د دوو جلا بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 8 تنو ژوند د لاسه ورکړ. د پاکستان زموږ همکار ویلي دي چې لومړی برید پرون پنجشنبه په ناوخته ساعتونو کې د شمالي وزیرستان د تاخیل په سیمه کې د پوځیانو پر موټر وشو. برید کوونکو د پوځیانو پر موټر چې د حرکت په حال کې وو لومړی د راکټ انداز برید کړی او وروسته یې پرې د لاسي بمونو او سپکو وسلو برید کړی دی. په دې برید کې لږ تر لږه 8 تنو سرتیرو خپل ژوند د لاسه ورکړ. همداشان د شمالي وزیرستان د عشام په سیمه کې هم د ترهګرو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې په نتیجه کې یو تن امنیتي سرتیر ژوند د لاسه ورکړی دی. د بل پلوه په شمالي وزیرستان کې سیمه ییزو مقاوماتو ویلي دي چې د دې بریدونو نه وروسته په سیمه کې د ترهګرو د نیولو په موخه پراخه پلټنې عملیات پیل کړي دي. دا ویلو دا چې 2 ورځې مخکې په ډیره اسماعیل خان کې پر پولیسو خونړی برید شوی و چې په نتیجه کې 15 تنه پولیس مړه او 4 تنه نور ټپیان شوي دي. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.